مرګرو آیا تاسو ته پته ده چې د قیامت یوه ډېره غټه نشاني دا ده چې یاجوج ماجوج به راځي او هغه به پیدا کیږي. خو که زه تاسو ته وایم چې دا یاجوج ماجوج راغلي وو او دا د نن نه 100-200 کاله پهله ختم شو، نو تاسو به څه سوچ کوئ؟ دا زه نه وایم بلکې دا امام قرطبي، ابن خلدون او ابن کثیر چې کوم ډېر غټ امامان دي او ډېر غټ د اسلام علما دي او ډېر غټ د الله ولیان دي، هغوی په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې دا یاجوج ماجوج پیدا شوي دي، یعنی د هغوی په زمانه کې یاجوج ماجوج پیدا شوي وو. دا خبره هغوی څنګه کړې ده زه مو په ښه تفصیل سره پوهوم. ګورئ ملګرو، یاجوج ماجوج چې د کوم باره کې ډېر غټ حدیثونه هم دي چې هغوی د یو غټ غر شاته پټ دي او هغوی هغه غر مات کي او چې کله لږ شان پاتې شي، رڼا ښکاره شي، د لمر رڼا را مخامخ شي، نو یاجوج ماجوج شاته شي، د هغوی سردار دا حکم وکړي چې نور به سبا دا دیوار ماتو، اوس لږه دمه وکړئ. نو چې کله بیا بیرته هغوی سبا راځي نو هغه دیوار بیرته جوړ شوی وي او بیا هغوی لګیا شي هغه دیوار ماتوي. نو ابن کثیر او امام قرطبي او ابن خلدون دوی په خپلو کتابونو کې چاته یاجوج ماجوج ویل دي چې هغوی ختم شو. ګورئ ملګرو، د دې علماو د دې امامانو په دور کې منګولان چې کوم هغه ډېر زیات ظالمانو. منګول سلطنت چې و د چنګیز خان اولاد چې و، هغوی چې کله د اسلامي دنیا فتح کول سټارټ کو نو هغوی دومره ظلم کړی و چې د ظلم انتهای کړی وه. هغوی بغداد هم فتح کو او شام هم فتح کو، همدغه شان ترکیه، استانبول، دا ټولې علاقې فتح کړې او په دغه علاقو کې چې څومره مسلمانانو هغوی سره ډېر ظلم وکړو، د هغوی سرونه یې بالکل کټ کړي وو. نو امام قرطبي او ابن خلدون او ابن کثیر په خپلو کتابونو کې لیکي چې دا یاجوج ماجوج چې کوم دي دا بل څوک نه بلکې دا همدغه منګولان دي. دا هغوی هسې یو رای ورکړې وه، حتمي فیصله یې نه وه کړې، خو د هغوی مطابق دا منګولان چې کوم دا یاجوج ماجوج وو. ولې چې د یاجوج ماجوج هم چې کوم قوم دی، کوم نسل دی، هغه هم د دغې منګولیا او د رشیا نه به یاجوج ماجوج راځي. دا د ډېر غټو محرکینو دا دعوه ده چې یاجوج ماجوج به د منګولیا نه او د روس د یو علاقې نه راپاسي او په غونډه دنیا کې به خورېږي. نو سیم لایک منګولان هم د منګولیا نه راپاسېدلي وو. نو د هغې دور چې کوم مسلمانانو هغوی به دا ګمان کولو چې دا منګولان چې کوم دي دا همغه یاجوج ماجوج دي، د کم په باره کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرماویلي وو چې د قیامت قریب به یاجوج ماجوج راځي. نو ابن خلدون او ابن کثیر، امام قرطبي د ټولو په خپلو کتابونو کې دغه منګولانو ته یاجوج ماجوج ویلي. نو ستاسو څه خیال دی چې دا منګولان یاجوج ماجوج او که نه یاجوج ماجوج به بیا راځي، بیرته به هغوی پیدا کیږي او هغوی ته لا ټایم شته؟ خپله رای لازمي په کمنټ کې شریکه کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي هم در سره فالو کړئ. زما چې کوم خیال دی هغه دا دی چې دا منګولان یاجوج ماجوج نه دي، یاجوج ماجوج به پیدا کیږي او هغوی ته لا ټایم شته، خو دا منګولان یاجوج ماجوج نو. والسلام.